دیم پښتنه دا د وای بعضی سپینګری بعضی مولوی صاحبان وای د غومبرونو یا د ننګونو د وختانه خلی وای دا په شریعت مطهره کې جواز لري که نه لري. دا خبره یاد کړه چې لغت د عربی کې ګری ته لحیه وای کنه دا د لحانه ماخوذ ده د جامع د بره او لاندې اډوکې ته ویل کېږي. په دې اډوکې باندې او په دې اډوکې چې څومره وختان راوخیږي دا ګیره حسابېږي. دا ځای به نه وي د شونډې نه لاندې دا ځای نه دا ټول د ګیرې اخیستل دي او د ګیرې خرابول دي. صرف د بریتو اجازت راغلی دی زموږ په دین کې. نور به د مخ دغې ډکو سره کار نه لري. نو دا که مولوي صاحبان دا کار کوي که سپین ګیري دا کار کوي دا ښه کار نه کوي. دا ګیره خرابوي. هغه ګیره د نه د پرېښي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په پرېښودلو باندې امر کړی دی. که دا وایي ما ته به په دې اجر او ثواب میلاو شي نه میلاویږي. وجه دا ده چې نقصان دی پکې کړی دی.